بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى سمرا حمدنا وسناغاني چې مونږ ووایو نو هغه کمې دي په دې چې الله سبحانه وتعالى بیا زموږ په ژوند کې دا ښایسته موقع راوسته او بیا مونږ یو بل ته مخامخ کړو. دا د الله سبحانه وتعالى ولوی نعمتونو کې یو لوی نعمت دی. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. الله سبحانه وتعالى دي دا ښایسته نعمت د دین دا زده کړه او د دین په مجالسو کې کښېناسته، دا دې الله موږ ته د مرګه پورې نصیب کړي او زموږ د اخره خاتمه دې الله په دې مجالسو کې وکړي او د قیامت په ورځ دې هم الله موږ د هغه خلکو په صف کې راباسي کوم خلک چې دین زده کوي او نورو ته یې ښیي. زما دا مختصر نصیحت ټولو ملګرو ته، ټولو مسلمانانو ته هغه دا دی، دا وخت چې زموږ سره کوم دی، دا ژوند، دا زمانه، د دې ډېر اوچت قیمت دی په شریعت کې، ډېر اوچت قیمت دی. الله سبحانه وتعالى د انسان پیدا کړی، بیا یې د دې انسان په اوږه باندې بعض کارونه یې ښودي چې ته به دا کوې، ته به بندګي کوې، ته به دا کار کوې، دا به کوې، دا به نه کوې. او بیا الله سبحانه وتعالى د دې انسان مرسته کړې ده په دې خبره کې. څنګه یې مرسته کړې ده؟ ډېر نعمتونه یې ورکړي دي، یو نعمت یې ورله پکې دا وخت ورکړی دی چې دا وخت د دې انسان سره وي نو دی به پکې ډېر څه وکړي، او که دا وخت او زمانه نه وي نو انسان به هېڅ هم نشي کولی. نو دا د الله سبحانه وتعالی اوچت نعمت دی چې موږ یې راکړی دی، هغه دا وخت دی. يقلب الله الليل والنهار. الله اړي راړي دا شپه او د ورځ. ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ودې کې عبرت دی د عقل د خاوندانو لپاره، ودې کې عبرت دی د سترګو د خاوندانو لپاره. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله سبحانه وتعالى ذات دی چې دا شپه ورځ په یو بل پسې راولي، د دې لپاره که څوک دې نصیحت واخلي او یا یو سړی د الله شکر ادا کړي. دا وخت دا په هغه څه کې ولګوه چې په څه باندې الله راضي کېږي، او مه ضایع کوه دا وخت په هغه څه کې چې د هغې فایده نشته. مه یې ضایع کوه په دې پالتو دنیا کې، مه یې ضایع کوه صرف په بچو او په مال کې. الله څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای ایمان والو، غافل دي نه کی تاسو د الله د ذکر نه، د مالونه ستاسو او د بچی ستاسو. کله انسان د مال د لاسه
د الله نه غافل شي کله د بچو د لاسه د الله د ذکر نه غافل شي او دا وخت ضایع کړي دا وخت به نه ضایع کوي دا وخت ته ګورئ یوه که داسې زه ووایم چې دا اسلحه ده که په ښه طریقه دې استعمال کړه نو تا له فایده درکوي او که په بده طریقه دې استعمال کړه نو تا له الټه نقصان درکوي په دې به زه تا له مثال درکړم په دې خبره باندې چې څنګه دا وخت چې ښه استعمال کړي نو فایده درکوي او چې په ښو کارونو کې استعمال نه کړي او دا وخت نه ضایع شي بیا نقصان درکوي زه تاسو ته دوه مثالونه ذکر کوم د نیکانو خلکو مثال او د مجرمانو جهنمیانو مثال او د دې دواړو خلکو تذکره الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې کړې ده دې خبرې ته غوږ کېږدئ ښه په غور سره جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته جنت نصیب کړي الله وایي دوی به د یو بل نه په جنت کې تپوسونه کوي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا ټول به راولګي د یو بل نه به تپوسونه کوي د دنیا د ژوند تذکره به کوي او د جنت د ژوند هله انسان له فایده ورکوي او هله به ډېر خوند کوي چې کله انسان ته د دنیا له ژوند یادي نو حدیث کې دا راځي د حدیث ته ثابته او د قرآن کې هم دې خبرې ته اشاره ده چې دا جنتیان به په جنت کې د دنیوي حالاتو تذکره کوي وي ته وګورې یاره مونږ چې به دا کار کوو مونږ چې به دا کار کوو الله به مونږ رحم وکړو د جهنم نه بچ کړو جنت ته یې راوستو دا ډېر اوچت نعمت دی چې انسان ته د دنیوي حالات یاد وي او دی بیا د جنت په نعمتونو کې مزې اخلي او داسې نو څه ګوري دوی یو بل ته د جنتیان ګوره دوی د وخت نه فایده اخیستې ده دې جنتیانو د وخت نه فایده اخیستې ده نو یو بل ته به څه وایي قالو انا كنا قبل في أهلنا مشفقين یقینا موږ په دنیا کې چې کله ژوند تېرو موږ به یېرېږو د الله نه د الله د عذاب نه به یېرېږو د آخرت نه به یېرېږو الله ته د مخامخ کېدو نه به یېرېږو چې الله له به څه جواب ورکوو هغه وخت یې فایده مند کړی دی انجام یې سره ووتو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم والله به موږ باندې رحم او موږ یې د جهنم د اور نه بچ کړو انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم یقینا کې به موږ الله رابلو ما دې دپاره دا مثال ذکر کوو چې موږ به په دنیا کې الله رابلو د دې وخت نه به موږ فایده اخیسته موږ د الله بندګیانې کړي دي موږ وخت نه دی ضایع کړی نن موږ په جنت کې ناست یو دا هغه مثال دی د هغه خلکو چې کومو د خپل وخت نه څه کړې ده فایده یې اخیستې ده زما تاسو ته د زړه د کومې نه نصیحت دی د دې خپل ژوند نه فایده واخلئ او د دې خپل وخت نه فایده واخلئ دویم مثال د جهنمیانو د هغه خلکو مثال چې هغوی د دې ژوند نه فایده نه ده اخیستې او د دې وخت نه یې فایده نه ده اخیستې الله سبحانه وتعالی د جهنمیانو تذکره کړې ده په قرآن کې والذین کفروا لهم نار جهنم کومو کسانو چې کفر کړی دی هغه به چېرته ځي جهنم ته به ځي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها نه به په دوی باندې مرګ راځي چې دوی مړه شي او نه به د دوی نه د عذاب کمیږي دوی به په داسې سزا کې چې مرګ به پرې نه راځي او نه به ترې الله د عذاب کمی او دوی به چغې وایي په جهنم کې څه به وایي وهم یصطرخون فیها او دوی به چغې وایي په دې جهنم کې څه به وایي ربنا اخرجنا نعمل صالحا الله منګه د دې جهنم نه وباسه منګه نیک عمل کول غواړو الله ولا جواب ورکوي دا هغه جواب دی او دا هغه مسله ده چې ما تاسو ته ذکر کوله چې دې خلکو د وخت نه فایده نه ده اخیستې الله به ورته څه وایي
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الله بوتوي ولې ما تاسو سره دومره ژوند نو درکړی چې په هغې کې یو نصیحت قبلونکی نصیحت قبلولی شي خو تاسو نه دی قبول کړی. تاسو د وخت نه فایده نه ده اخیستې، تاسو د ژوند نه فایده نه ده اخیستې، تاسو قرآن او حدیث کې سوچ نه دی کړی، تاسو د منټ ضایع کړی، تاسو ګنټه ضایع کړې ده، تاسو هفته ضایع کړې ده، میاشت هم ضایع کړې ده، پوره پوره کلونه هم ضایع کړي دي. اوس په جهنم کې چغې وایي چې یا الله موږ واپس که. که ته دا غواړې چې زه د دې تاوان نه بچ شم او په جهنم کې دا چغې ونه وهم، نو بیا د خپل وخت نه فایده واخله. دا وخت ګورې ډېر زر تېرېږي او بیا نه راځي. ورب الکعبه بیا نه راځي. یو منټ چې ستا د ژوند نه تېر شو که نه، دا بیا نه راځي. تېر شوی وخت که ته ځان مړ کړې او که ته د ټوله دنیا د سرو زرو کې ویې لګې، خو کوم ژوند چې تېر شوی دی هغه تېر شوی دی، او څه چې تېر شو هغه ختم شو. الله به تا نه د هغې تپوس کوي، الله به تا سره د هغې حساب کوي. حسن بصری رحمه الله به دا خبره کوله، یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، انما انت ایام، ته دغه شپې ورځې، کلما ذهب یوم ذهب بعضک، چې یوه ورځ ستا د ژوند نه تېره شوه نو ستا بعضې حصه تېره شوه. په دې مه خوشحالېږي چې شپې ورځې تېرېږي، بلکې دا خو ستا ژوند کمیږي، ته الله ته مخامخ کېدو ته تیارېږي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه یو اثر نقل دی، وی ما من یوم طلعت شمسه الا یقول، هر ورځ چې کله سهار د نور راوخېږي که نه، دا ورځ څه وایي؟ دا ورځ دا وایي من استطاع ان یعمل فی خیرا فلیعمل. که تاسو کې څوک په ما کې نن د خیر کار کولی شي نو وکئ، ګوره زه بیا نه راځم. د ورځې دا اعلان دی، هر سهار ورځ دا اعلان کوي، وی که څوک ښه کار کولی شي نو ویې کوي زه ګوره بیا نه راځم. دا وخت تېرېږي او بیا نه راځي. د دې وخت دومره اهمیت دی چې رب العالمین په قرآن کې ځای په ځای په دې قسم خوړلی، او الله سبحانه وتعالی په معمولي شي باندې ګوره قسم نه خوري. الله چې کله په یو خبره باندې قسم وخوړو پوه شي چې دا خبره څه ده، دا غټه ده. څه وایي الله؟ واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی. قسم یې خوړلی دی په شپه باندې، قسم یې خوړلی دی په ورځ باندې. واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. قسم په شپه باندې، قسم په سحر باندې. والفجر ولیال عشر. قسم په سحر باندې. بلکې پوره یو صورت په قرآن کې شتي چې د هغې څه نوم دی؟ سورة العصر. عصر په عربۍ کې د مازدیګر دی وخت هم وایي، او عصر په عربۍ کې زمانې ته هم وایي. والعصر، الله وی قسم دی زما په دې زمانه باندې. رب العالمین ولې په زمانه باندې قسم خوري؟ نو بیا پسې یو اهمه خبره کوي، څه وایي؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم می دی په زمانه باندې، الله وی انسان په تاوان کې دی. زه به تاسو ته یو فایده ذکر کوم، او دا ما ذکر کړی م د بار بار دې ملګرو ته. ولې الله په زمانه قسم خوري او بیا دا وی انسانان ټول په تاوان کې دي؟ نو جواب دا دی، الله وی قسم دی زما په دې زمانه باندې، په دې وخت باندې انسانان په تاوان کې دي، ځکه چې د دې زمانې او د وخت قدر نه دی کړی. د دې دلاسه انسان په تاوان کې دی چې کومه زمانه ول الله ورکړې ده او کوم وخت ول الله ورکړی دی، د هغې نه فایده نه ده اخیستې. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر هغه خلک چې هغوی نیک عمله دي او د دې وخت نه فایده اخیستې ده، د زمانې نه فایده اخیستې ده، نو هغه خلک څه دي؟ هغه د تاوان نه بچ شوي دي. موږ ټول په تاوان کې یو. ان الانسان لفی خسر.
انسان په تاوان کې دی، خو موږ ته په کې هم دننه رالو که نو موږ ټول په تاوان کې پراته یو، الا دا که موږ د خپل وخت د الله په بندګۍ کې استعمال کو او د خپل ژوند د الله دپاره تیر کو او د هغه ځوان په شان ځان کو کوم ځوان چې به د عرش د سوري لاندې ولاړي. او حدیث کې راځي وشاب افنا حیاته وشبابه فی طاعة الله، او هغه ځوان چې خپل ځواني او خپل ژوند خاوري کې د الله په بندګۍ کې، دا سړی د دغه تاوان نه بچ دی، کوم تاوان چې رب العالمین په دې صورت کې ذکر کړی دی چې انسانان ټول په تاوان کې دي، ټول انسانان په تاوان کې دي سوای د هغه چا نه چې د وخت نه فایده واخلي. ګوره الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته څه وایي؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ای پیغمبره کله چې ته د دې دنیوي کارونو نه فارغه شي نو بیا خپل رب له ټیم ورکوه، دا وخت هسې مه ضایع کوه، فانصب ودرېږه، وإلى ربك فارغب، د خپل رب طرف ته بیا توجه وکړه، دا وخت مه ضایع کوه. زما او ستا د سحر نه د شپې پورې زمونږ منډه د دنیا دپاره او په هغې کې چې بیا کم ټیم موږ ته میلاو شي لږ پکې د دنیا نه فارغه شو نو هغه بیا هسې ضایع کړو په فیسبوک کې او په انټرنیټ کې او په ګپ شپ کې او په ټوغو ټقالو کې او په بازارونو کې به ګرځېدو سره. دا نصیحت الله پیغمبر ته کوي، الله پیغمبر ته کوي، وی ای پیغمبره چې کله فارغه شي نو څه کوه؟ خپل رب ته ودرېږه. فإذا فرغت فانصب، کله چې فارغه شي نو فارغ وخت دا ګوره یو لوی نعمت دی. نن تا سره وخت شتي سبا به بیا نه وي. زه تاسو ته یو فایده ذکر کوم. د دې وخت اهمیت د یو ناشنا حقیقت سره تړلی شوی دی چې د هغې نه څوک انکار نشي کولی. سره به چې دې څه مطلب شو؟ د وخت اهمیت د یو حقیقت سره تړلی شوی دی چې هغه حقیقت ته مرګ وایي. دا مرګ چې ته رعایت کړي د دې وخت اهمیت به تا ته میلاو شي او د دې وخت اهمیت باندې به ته پوه شي. چېرې د مرګ چې راشي خو وخت ټول لاړ، چې مرګ راغی زمانه موقع ټوله لاړه. هغه فیصله د رب العالمین چې هغه د ټولو په باره کې ده، كل نفس ذائقة الموت، هر نفس هر سا والی شی د مرګ سکون کې دی، موت به هم سکوي یو ورځ. د هغه ګوټ نه مخکې، د هغه تریخ ګوټ نه مخکې د دې وخت نه فایده واخلئ. بیا به چغې وایي الله څه وایي؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، او خرچو کوي د الله په لار کې مخکې د دې نه چې په تاسو باندې څه راشي؟ مرګ راشي. نو بیا به څه وایي؟ فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قریب. یا الله وایي که لږ وخت یې ماله نور را کړی وی، څه وخته پورې دې زه په دې دنیا کې پرېښودی وی. ولې دې په دنیا کې څه کول غواړي؟ مزدورۍ دپاره وایي که نه د بچو دپاره، که نه هغه پټی تې پاتې شوی دی، جایداد تې پاتې شوی دی، که نه د کمپنۍ د مزدورۍ دپاره، نه نه وی فأصدق وأكن من الصالحین. وی چې زه څه وکړم؟ د الله په لار کې خرچې ورکړم او نیک عمله شم. نن ما سره او تا سره او زموږ ټولو سره دا موقع شتي چې موږ د الله بندګي وکړو، وخت هم شتي، بدن هم شتي، فارغه وخت هم شتي او ژوند هم شتي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، مشهور حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح بخاري کې دی، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه داسې دي چې خلک د هغې په باره کې په کوتاهۍ کې پراته دي. دوه نعمتونو کې خلکو ډېره لویه کوتاهي کړې ده. دا زه نه وایم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوه نعمتونو کې خلکو ډېره لویه کوتاهي کړې ده، الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغه وخت. د ډېرو خلکو سره د دې قیمت نشته چې زما بدن روغ دی
او ډېر خلک په دې خبره نه دي پوه چې زه فارغه یم. وګوره د الله بنده روغ بدن دی دی، فارغه وخت دی، د الله دپاره استعمال که که نه وکړه د الله بندګي، وکړه د سجدې. یو ورځ به ګورې داسې د باندې راشي چې دې سجدې ته به ټیټېدی هم نه شي، دې درسونو کې به کېناستی هم نه شي، نه به تهجد کولی شي، نه به تلاوت کولی شي، نه به د دماغ دغه شیاني، نه به لیکل کولی شي، کمزوری به شي او فارغه وخت به نه میلاویږي، مصروفه به شي په دنیوي منډو کې، په کارونو کې، په یو شي کې بل شي کې، بیا دا وخت نه راځي. ګورې حدیث کې څه راځي؟ دا هم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی، څو پیري ما تاسو ته بیان کړی هم دی او مشهور حدیث دی. شیخ البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې صحیح کړی هم دی، اغتنم خمسا قبل خمس. پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. حیاتک قبل موتک، دا ژوند خپل د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. او دا خپل صحت و صحتک قبل سقمک، او دا روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. و فراغک قبل شغلک، او دا فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه. و شبابک قبل حرمک، او د ځواني دا د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. و غناک قبل فقرک، او دا مالداري د څه نه مخکې غنیمت وګڼه؟ د غریبۍ نه مخکې. نو ډېر خوش قسمته انسان دی هغه چې الله وله ژوند ورکړي، اوږد ژوند وله ورکړي او دی د دې ژوند نه څه واخلي؟ فایده واخلي. که تاسو وایئ چې موږ هسې ژوند تېروو، سا به کته به رکېږي او مرګ به راباندې راشي او خبره به ختمه شي، داسې ژوند خو زناور هم تېروي، زناور هم دا ژوند تېروي، مړه شي خبره ختمه شي، خو زما او ستا خو خبره نه ختمېږي که نه. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله وی تاسو باندې خبره داسې نه ده که نه، بیا به قیامت کې الله ته ودرېږي، مرګ سره خبره نه ختمېږي. که د مرګ سره خبره ختمېده یو ما او تا به ژوند تېر کړی وه، خبره به ختمه شي، خو داسې خو نه ده که نه. ځکه حدیث کې راځي دا ډېر برکتي انسان دی. واورئ، برکتي انسان هم وپېژنئ او بدبخت انسان هم وپېژنئ. امام ترمذي دا حدیث راوړی د نفیع ابن حارث الثقفي رضی الله عنه. یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وی یا رسول الله، یا صحابه کرامو به ډېر ناشنا تپوسونه کول، زار شم او قربان شم د هغوی د تپوسونو، ډېر ناشنا تپوس یې وکړو. وی یا رسول الله ای الناس خیر، په دې خلکو کې غوره انسان څوک دی؟ سوال باندې پوه شوئ که؟ په دې خلکو کې هغه انسان کم یو دی چې الله یې په ژوند کې خیر او برکت اچولی. دا سوال دی پښتو کې، تاسو مې به پوه کړئ، جواب یې واوره. زما خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زما بچي او مال او ژوند دی د هغه نه قرباني. هغه وایي من طال عمره وحسن عمله، غوره انسان هغه دی، خیر او برکت والا هغه دی چې الله وله اوږد ژوند ورکړي او ښایسته عمل وله ورکړي. دا ډېر اوچت انسان دی. موږ صرف چې دوا کوو نو بعض کله نه کله دا زنانه داسې ووایي الله دې اوږد ژوند تاله درکړي. نه دې کې یو قید لګوه، الله دې اوږد برکتي ژوند تاله درکړي. په اوږد ژوند باندې څه کوې چې کله د الله په نافرمانیانو کې تېرې، نو د هغې نه ښه دا دی چې ته مړ شي. اوږد ژوند د چا دپاره ښه دی؟ وحسن عملو. دې صحابي خبره په دې ځای ونه دروله، ښایسته تپوسونه یې کړي دي، زموږ د زړه ارمانونه یې پوره کړي. وی فأی الناس شر، په خلکو کې یا رسول الله بدبخت او شري انسان څوک دی چې خیر او برکت پکې نشته؟ یا رسول الله دا څوک دی؟ دا راته وښایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې غوږ کېږدي، من طال عمره، د چا چې عمر اوږد وي. که هلته مو عمر اوږد و، دلته مو عمر اوږد دی. وساء عمله، ژوند یې اوږد دی خو عمل یې وران دی. دا ډېر بدبخته انسان دی چې
چې ژوند یې اوږد دی او بد اعمال ډېر کوي خو ګناهونه یې ډېرېږي که نه ګناهونه یې ډېرېږي بوج د ګناهونو پې ډېرېږي نو زه تاسو ته دا وایم د خپل وخت او خپل ژوند برکتي کوي تاسو خو واورئ د برکتي ژوند کوم یو دی چې اوږه او د الله بندګي پکې تېر کوي د خپل وخت په ښو اعمالو کې هسې مثال یو څو اعمال دته ذکر کوم بس د الله ذکر ډېر زیات کوئ ډېر زیات د الله ذکر کوئ زه وایم اسان عبادت دا دی مال پې لګي نه وخت پې لګي نه څه محنت او کوشش پکې شته نه الله یادوه که نه هر وخت الله یادوه په هره زمانه کې په هره ځمکه الله یادوه رب العالمین به درله ډېر اجرونه درکړي منګه زه په دې درسونو کې بیان کړي دي الحمدلله تاسو ته معلوم هم دي معمولي اذکار دي او الله به په زرګاو په لکاو په اربونو کربونو اجر ورکوي دا نه وخت نه اخلي د خپل وخت قیمتي که د الله ذکر ډېر کوه سحر ماښام منځ نه بعد عامو اوقاتو کې او چې الله یادوي الله به دې یادوي فاذکروني اذکرکم الله ما یادوي زه به تاسو یادوم او چې الله څوک یادوي هغه انسان چېرته تاوان کولی شي چېرته خرابېدی شي نشي خرابېدی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته ووایي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله هغه صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خپله ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده ساته دا خپله ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده ساته د خپل وخت فایدهمند کې داسې نیکیانې وکړه چې هغې ته ویل کېږي الحسنات الجاریه څه مطلب د الحسنات الجاریه چې نیکیانې روانې جاري په عربۍ کې څه ته وایي خو روان ته وایي که نه داسې نیکیانې وکړه چې اجر یې روانې داسې اعمال وکړه یو وخت نه فایده واخله کوشش وکړه د هغه اعمالو د تپوس او بیا د هغې د کولو لکه هسې یو حدیث به ته ذکر کړم په صحیح الترغیب کې د حدیث شته انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی وی سبع یجری للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته الله اکبر و خبرې دي و اعمال نورم دی په دې حدیث کې وایي انس بن مالک رضی الله عنه د حدیث یاد کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی و اعمال دي و اجر انسان ته ملاویږي او هغه په قبر کې دننه پروت وي من علم علما چا چې په دنیا کې چاته علم ښوولی علم یې زده کوي یو سړی د خلکو ته دین بیانوي چا چې دا دین یې زده کړی دی او عمل یې پرې کړی دی او هغه بیا نورو ته بیانوي او هغه نورو ته بیانوي او دی په قبر کې پروت دی او سلسله روانه د معمولي خبر دویم یو څه شو راویښ شي ګوره تاسو ډېر وخت وده پاتې شوي اولنی څه دی من علم علما چا چې خلکو ته علم ښوولی دی دویم او اجرا نهرا یو ولی روانه کړي چې مسلمانان د دې اوبو نه فایده اخلي او حفر بئرا یو کوی کنستی دریشو سلورم او غرس نخلا یو ونې نهله کړي چې د هغې د میوې نه د هغې د سوري نه خلک فایده اخلي څاروي ترې فایده اخلي پنځم او بنا مسجدا او یې څه جوړ کړی جومات یې جوړ کړی دا ټول ګوره هغه صدقات دي او هغه حسنات دي چې دې ته ویل کېږي الحسنات الجاریه روانې نیکیانې او شپږم او ورث مصحفا یې چا له قرآن اغستی ورکلی قرآنونه یې تقسیم کړي وم او ترک ولدا
یستغفر له بعد موته او یی داسې زوی شاته پرېښودی چې هغه د مرګ نه بعد د خپل پلار دپاره بخښنه غواړي دا اووم کس دی عفوا دا اووم عمل دی او ترک ولدا یستغفر له بعد موته داسې زوی پرېښودی داسې نیک عمل اولاد یې پرېښودی داسې تربیت یې وله کړی چې هغه بچی بیا د پلار د مرګ نه بعد او د مور د مرګ نه بعد د هغه پلار مور دپاره دعاګانې غواړي او د هغوی دپاره الله ته منت او زاري کوي نو د دې سړي اجر په قبر کې هم روان وي کوشش وکړئ چې د خپل وخت نه فایده واخلي په دې کارونو کې څه یو کار خو وکړئ که دغه شان نیک اعمالو باندې مداومت وکړئ کوم نیک عمل چې تاسو کوئ په مخ یې کوئ خیر دی که لږ کې خو په مخ یې کوه د عایشه رضی الله عنها حدیث دی په صحیح بخاري کې هغه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل فأعمالك دا الله آغا عمل دیر زیاد خوخ دی چی سی ہمیشہ اگر کا لگی خیر دی لگ عمل کوا ہمیشہ کوا دا مرگی سپتا نلگی دا دی وخی سپتا نلگی دا بدن ختم شی گوره او دا دی جونی سپتا نلگی تغشن دا سبب السبب پریدی دی امام ابن الجوزی رحمه الله دیر ناشنا خبر کردی دا ما دا غپیو کتاب کی دا خبر کتلی وی دی تصویف نه دی تصویف پر عربی کی ستا وی سبب السبب وی دی تصویف زمونږ د ژوندونه تباه کړي دي زمونږ ژوند تباه کړي سبب السبب موږ ختم کړي لکه راشه درس لکه راشه مونځ لکه راشه ذکر راشه عبادت راشه توبه بس راشه نیک عمل شه دغه یو ټکي تباه کړي او سبب یې وکړه بل سبب یې وکړم بل سبب اولی سبب ته سبب ته وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت او یو نفس تم دا پته نشته چې سبا به څه کوي ته څنګه سبا ته خبره پرېږدې دا کوم وخت چې تا سره اوس دی که نه دا ستا وخت دی ما تاسو ته دا فایده ذکر کړې وه تاسو ته به یاد دی چې ورځې څو دي درې ورځې څو دي درې یوه تېره شوه بیا نه راځي یو هغه ورځ دی چې تېره شوه بیا نه راځي خبره یې ختمه شوه یو هغه دی چې سبا د پته یې نه لګي دا یې خو هېڅ پته نشته او یو هغه د کومه کې چې ته یې د دې نه فایده واخله دا یقیني وخت دی دا کوم چې تا سره دی چې تېر شوی دی خو تېر شوی دی نو چې تا پکې څه کړي دي څه نه دي کړي هغه د الله سره ستا معامله ده هغه تېره شوې خبره ده سبا ته که انتظار کوې نو د سبا خو پته نه لګي او اوس چې کوم وخت دی دا ستا وخت دی دا اوس تا سره یقیني دی د دې نه فایده واخله نو دا سبا بل سبا پرېږدئ د الله بندګانو دا خپل وخت قیمتي کوي واپس شئ الله ته رجوع کوي الله ته وګرځئ په هغه نیکو اعمالو پسې او په هغې کې د یو بل نه مخکې شئ الله څه وایي فاستبقوا الخیرات د یو بل نه مخکې شئ په نیکیانو کې اوس ما تا سره ژوند شتي که نه ژوند هم شتي وخت هم شتي بدن هم شتي رو ځواني هم شتي هر څه شتي راځئ چې په نیکیانو کې مقابله کوو فاستبقوا الخيرات امام ابن كثير رحمه الله عفوا شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله د دې په تفسیر کې ډېره ناشنا خبره کړې ده وی من سبق في الدنيا الى الخيرات يتوكي لها من سبق الى الدنيا
من سبق فی الدنیا الی الخیرات، چا چې په دنیا کې ځان مخکې کو نیکیانو ته، فهو السابق فی الآخرة الی الجنات، هغه به جنتونو ته مخکې ځي. چا چې په نیکیانو کې مقابلې وکړه او تعدي وکړه او منډې وواله او زر زر نیکیانې کولې، دی به جنت ته هم ډېر زر ځي، دی به جنت ته هم په اولنو کسانو کې ځي. دا کم سړی چې د جومات په دې اولني صف کې ولاړي، دا ګوره معمولي مه ګڼه، دی په آخرت کې هم په اولني صف کې ولاړي. دا کم سړی چې په صدقو کې مخکې کېږي، دی په آخرت کې هم مخکې دی. کم سړی چې په علم کې مخکې کېږي، دی په آخرت کې هم مخکې دی. کم سړی چې د الله نه په یره کې مخکې دی، دی په آخرت کې هم مخکې دی. دلته چې مخکې دی هلته هم مخکې دی. نو څه وایي الله په سورة الواقعه کې؟ خلک درې قسمه تقسیم شوي دي: اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه او اصحاب الشمال او اصحاب اليمين، او دویم څوک دي؟ السابقون السابقون. ولې الله ته السابقون السابقون ویلی دی؟ مخکې کېدونکي په دنیا کې نیک اعمالو ته مخکې کېدونکي دي جنت ته داخلېدو کې. دلته چې ته څنګه یې هلته یې، دلته شاته هلته شاته. دلته چې څوک شاته پاتې شوی دی آخرت کې شاته پاتې شوی، دلته چې څوک مخکې شوی دی هغه مخکې شوی دی. بلکې حدیث کې دا راځي، وایي کوم قوم، صرف دا صف مسله ده ګورئ، وایي کوم قوم چې په جومات کې په آخرني صفونو کې کینی، الله یې هم شاته کي. کوم ځای کې یې شاته کي؟ آخرت کې شاته کي. دا صرف په صف کې شاته شوی دی، الله شاته کو. نو چې یو سړی په ټولو عباداتو کې شاته دی، ده به څه حال وي؟ خپل وخت نه فایده واخلي، هر نیکی کار کې منډه وایي. اخر کې ته یو حدیث اورم په صحیح مسلم کې، دا حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ډېر ناشنا. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی: من اصبح منکم اليوم صائما، نن تاسو کې د چا روژه ده؟ ابو بکر الصدیق رضی الله عنه راپاڅېد، وی: انا یا رسول الله، زما روژه ده. وی: فمن تبع منکم اليوم جنازه، په تاسو کې څوک نن د جنازې سره تللی دی؟ ابو بکر صدیق راپاڅېد، وی: انا یا رسول الله، زه تللی. وی: فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، نن مسکین له چا خوراک ورکړی دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه راپاڅېد، یا رسول الله ما ورکړی. وی: فمن عاد منکم اليوم مریضا، قد بیمار تپوس له څوک تللی دی نن؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه راپاڅېد، یا رسول الله انا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل: مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه. ابو بکر دا خبرې خو چې چا کې راجمع شي هغه جنت ته لاړ شي. دې ته وایي فاستبقوا الخیرات. نیکیانو کې که مخکې کېده د یو بل، هر کار د مخکې شوی. نو جنازې سره هم تللی دی، غریب له خوراک هم ورکړی دی، د بیماري پکې تپوس هم کړی دی، صدقه هم ورکړې ده، په خپله روژه هم ده. الله اکبر. بعض وایي که نه، وایي جي نه کېږي د مزدوریانو سره او د دنیا سره دین نه کېږي. نو زه تاسو نه تپوس کوم، ولې ابو بکر صدیق پورې خېټه نه وه؟ ولې بچي نه وو؟ ولې د هغه شهوت نه وو؟ ولې ښځې نه وه؟ ولې د هغه ضروریات نه وو؟ د هغه ولې څه شي ته حاجت نه وو؟ د هغه هم وو. د هغې سره سره نیکیانو ته به مخکې کېدو، نیکیانو ته مخکې شي، د مرګ هېڅ پته نه لګي. په ډېرو خلکو باندې په دې کال کې مرګ راغی، ډېر ملګري، ډېر خواږه خواږه ملګري زموږ نه تلي. په دې تقریبا 4 میاشتې کېږي چې دا درسونه او لاکډاون وي او د هر څه ټوله دنیا کې دغه حال و، د دې بیمارۍ د لاسه، د دې مرض د لاسه. نو خو شاته نظر وګرځوئ، څومره خلک زموږ نه لاړو، د هغوی هم په زړه باندې ارمانونه وو، د هغوی هم په زړه کې ډېر څه وو. د دې درس ملګري
بل اوس د یو ملګري نه خبر شوم وفات شوی دی نو هغه په دې درس کې په دې مخکې صف کې په دې ګوټ کې به ناست و دا ملګری به نن ناست دې ځای کې به ناست او ما ته دې ملګري وویله وایي ما ته به یې روزانه ټلیفون کوو چې درسونه به کله شروع کېږي روزانه به ټلیفون کوو څه اعلان خو نه دی شوی درس خو بیا نه دی شروع که نه غریب ډېر سخت هغه کې و درس ته ولاړ موږ یې عذر هم قبول کړی دی خاورو کې دی او په هغه خوږو ملګرو کې او د درس په کسانو کې یو زموږ قدرمن والد صاحب و چې هغه به همیشه زموږ سره په دې درس کې ناست او زموږ دپاره یو اوچت مشر یو اوچت انسان هغه هم په دې درسونو کې بیا نصیب نه و هغه هم په خاورو کې پروت دی په مخه به ما ته دا وي درسونه به بیا کله شروع کېږي کله به جوماتونه کولاوي کله به درسونه شروع کېږي نن هغه خوږ والد صاحب هغه خوږ او دروند مشر زموږ د درسونو پوخ ملګری ډېر لوی کمی یې موږ ته په درسونو کې پرېښود موږ ته په ژوند کې هغه په تورو خاورو کې پروت دی د دې وخت نه فایده اخیسته ارمانونه د هغه په زړه باندې وو دا یې زړه کې و چې بیا به جومات ته ځم او دا یې زړه کې و چې بیا به درس ته کښېنم هغه درسونه هغه د هغه اخرنی درس او هغه منځونه د هغه په جومات کې اخرني منځونه الله سبحانه وتعالی دې د هغه قبر د جنت باغچه وګرځي والله سبحانه وتعالی د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري الله سبحانه وتعالی دې ورسره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي والله سبحانه وتعالی دې د دې درسونو اجر هغه راورکړي کوم تربیت چې هغه زما کړی دی کومه طریقه چې هغه ما ته ښوولې ده کوم میشن چې هغه ما ته حواله کړی والله دې ماله طاقت راکړي چې دغه میشن مخکې بوځو والله دې د هغه واړه او لوی ګناهونه دې ورته الله ټول وبخي او ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې کوم مسلمانان مړه شوي دي د هغوی دپاره دعاګانې غواړئ په دې ورځو کې ډېر خواږه ملګري زموږ نه لاړو ډېر مشران زموږ نه لاړو ډېر نږدې نږدې انډیوالان زموږ نه لاړو ډېر زړه ته نږدې خلک زموږ نه لاړو په قبرونو کې پراته دي هغوی ته دعاګانې کوي په موږ باندې حق دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو له یو قسمه بیا ژوند راکړو ورب الکعبه زه تاسو ته دا وایم چې د درسونو کې بیا ناسته دا د رب العزت موږ له بیا ژوند راکول دي د دې ژوند نه فایده واخلئ د دې وخت نه فایده واخلئ انشاءالله زموږ درسونه به په هغه ترتیب باندې سوالات و جواباتو نشست او د قیامت علامات مشکات درس د قرآن کریم درس او جاهلیت مسئلې او د جمعې په ورځ سیرت نبوي په انشاءالله په دې ترتیب باندې به د الله په توفیق سره بیا روان یو الله دې څومره مسلمانان چې مړه شوي دي رب العالمین دې ټول وبخي او کوم چې د کرونا په دې بیمارۍ کې مړه شوي دي الله دې شهیدان وګرځي کوم چې هسې مړه شوي دي رب العالمین دې هغوی ته هم بخانه وکړي کوم چې بیماران دي په هسپتالونو کې دي الله دې ورله روغ صحت ورکړي کوم چې روغ دي الله دې هغوی په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په قرآن او په حدیث باندې مضبوط یو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين